अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وقال تعالى في مقام آخر يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد زمان عزتمندو من یو ډېر نازک دور کې تیریږو ډېر خلک هغه دي چې دې مشکل کې الله ته رجوع کوونکي دي او ډېر خلک هغه دي چې وهمیات وغیره د الله پاک نه لرې کړي دي دیو جنانو سلګي ډېرې د ایمان خبرې دا ډېر ضروري دي ځکه زندگی ټوله اهم نه ده مرګ خامخا راځي زموږ استاد دا زندگی چې موږ سره دا د مرګ یو امانت دی موږ سره هر کله چې را وصول کو هیڅ قسمه خفګان یا ناراستیا کولې نشي کو کی هیڅ یو مړی د چا په خفګان ژړا زور قوت فوج دولت ژوندې شوی نه دی او خپل ایمان بچه خراب کی حضرت حسن بصری غالبا نوید توبی واقعات ذکر کی گئی
یو بادشاہ یې ولید چې د هغې یو مقبرې نه یو قبر نه خپل فوج ټول تاو کړو، انجینران یې ټول تاو کړو، بیا یې ډاکټران ټول تاو کړو، بیا یې چې مال او دولت د قبر نه تاو راتاو کړو. د هغې نه پس بیا بېرته راغی، پوښتنه یې وکړه چې دا څه وي؟ دا د ده زوی مړ شوی دی، هر کال دا راځي خپل زوی ته وایي چې ته ما نه مړ شوی جدا شوی، نو ستا دا پلار سره د فوج او دولت او د ډاکټرانو انجینرانو قوت او دولت د هر څه سره سره لا علاج عاجزه ده، تا نشي بندې کولی، فرق نه شي بچ کولی، که نه کېدی شوې د هېڅ شي کمی نه. او دا نو شان چې نو هغه صحابي هغه واقعه په سړه سینه باندې چې نو واورو، حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه چې زوی مړ شوی، ښځه یې چې نو ډېره زیاته هوښیاره کامل ایمان والا ښځه ام سلیم رضی الله تعالی عنها، زوی وفات کېږي، مازدیګر وخت کې زر یې چې نو په خپله سنبالوي، غسل ورکوي، کفن ورکوي، او بیا یې یو طرف ته چې ږدي. دومره ماشوم چې هغه ګرځي او خبرې کوي او لوبې کوي په لارو کوڅو کې، د هغې واقعات په احادیثو کې شته. د هغې وفات کېدل دا د لوی سړي نه لوی غم وي. او بیا مور ښځې خو دومره نرم زړه لري چې پردي مرګ باندې د بل چا په ژړا هم ژاړي. نو کله چې خاوند کور ته راځي نو دا وایي چې هغه ستړی هسې نه د غم نه خبر شي، نو ټوله ورځ محنت مزدوري کړې ده، اوس به هم ډوډۍ ونه خوري، د شپې به هم خوب ونه کړي، نو بیا به څه کېږي؟ نو په ځان باندې سخته تیاری او ښه ځان سنبالوي. مړی او خپل زوی یعنې هغه یې سنبال کړی دی، هغه یو طرف ته ایښی دی، هر څه ځان یې پاک کړی دی، ښایسته جامې اغوستې دي، د مخکې نه ځان زیات خوشحاله ښکاره کړی دی چې څه غم نشته. په کور کې چې مړی پروت وي، زړه کې به کمې وینې څڅېدې، لیکن دومره چې حوصله دا قوت ګورې د ایمان نه بغیر نه نصیب کېږي. ښه دا حقیقت چې مضبوط ایمان نه وي که نه نه کېږي. خاوند چې کله راځي ابو طلحه رضی الله تعالی عنه څنګه دی هغه ماشوم مخکې نه په آرام شوی دی، خو بیخي په آرام شوی دی، مرګ سم غم ختم شي. شپه تېره شوه، ګورې خبرې هر څه، ښځه خاوند منځ کې شپه تېرېږي، سهار ته نږدې وخت کې اوس ځي ابو طلحه رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي ته جمع مانځه ته، نو دغه وخت کې ورته وایي یو خبره درته کومه وي وایه. که رسول د خپل همسایه نه ګاونډي نه څه شی امانت راوړي او بیا هغه همسایه ورته غواړي د خپل کار کړی وي، نو دغه امانت چې نو د همسایه ته واپس ورکول پکاري، او که نه پکار هغې سره خفه کېدل پکاري، جنګ جګړه پکاري، او که نه هغه ورته چې نه داسې وخت کې خو د هغې شکریه ادا کول پکاري، د هغې نه خوشحاله کېدل او ډېر په تشکر سره هغې امانت واپس کول پکار دي. وایي ښه نو بیا الله پاک موږ ته یو امانت راکړی و، هغه الله پاک اخیستی او زوی زموږ بېګانه وفات شوی، ما تا ته حلال کړی. هغه دومره حیران پاتې کېږي چې بیا ځي نبي علیه السلام ته خبره کوي،
او الله رب العزت د دې یو شپې په وجه باندې چې نبی علیہ السلام ډېر خوشاله شو هغه دعا کوي او وی الله پاک داسې اولاد ورکړي چې سو پوښتا د مسلمانانو د علم د مدینه منورې سردار دغه په اولاد کې پاتې کیږي وای شنو دی وجنا مونږ او تاسو په دې خبره باندې پوه شو چې غم هم الله ورکړي خوشحالي هم د الله تعالی او یاد ساته چې کم لارې باندې غم راغلي اکثر په هغه لار خوشحالي راځي ګور موسی عليه السلام وبوتا مور ورزول او کنه ورزول یو موسی عليه السلام نه بلکې ټول بنی اسرائیل الله د حکم په لارې بچ د سيرو ډېر مختصر وخت د توجه سره ما تقریر کم او ډېر او قسم خلک څه کنه حالات سو دقیق تاسو خبر واورو چې زما د زړه زنګ لري شي او تاسو زړه ایمان نه پر نور شي منور شي وښرو حضرت یوسف علیہ السلام باندې د غم ابتدا سره شي و کمیس وستلو سره اول چې ګویته ورځاونو کمیس ته وېسته هغه په وینو ولاړه وجاءوا على قميصه بدم كذب او د غم انتها هو کمیس سره اني اجد لا اجد ريح يوسف ایمان یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام خوشبو محسوسي یوسف علیہ السلام خپل کمیس لګلو چې زه زما پلار ته چنو یو سه